خو هغه چې دا پر ځای دی چې اعتراف یې کړی او چې اشتباه یې کړې ده بار بار یې ته په دې ملامتولي د ګیس لایټینګ دی ته په سایکالوجي کې وایي جرم یا بدي هم ده کړې ده خو تا په دې ملامتې چې ته ورسره مس بیهیو کوې یعنې پر ځای دی چې دی ځان ملامت کړي تا ملامتې چې تا غلطه طریقه استعمال کړی سې د نه بخښنه راوباسې. خیر وصال خان تاسو خپلې خبرې وکړئ زه به بیا وروسته خپلې خبرې وکړم. او ډېره مننه. اول خو زه تاسو ټولو ته سلامونه مینه ادب درناوی وړاندې کوم. زه شاید په دغه بحثونو کې چې زه راځم زه ملګرو سره کینم خبرې کوم تر ټولو شاید زه نرمه لهجه ولرم او تر ټولو ډېره کوشش کوم چې با حوصله بحث وکم خبرې وکم. دا زما اصول دي. حتی زه چې بحثونو ته راځم زه په بحثونو کې نورو په خبرو کې ماته نه ورګډېږم. جبار خیل صاحب شاید تاسو هم دا شی لیدلی وي زما په بحثونو کې اظهار ته معلومات شته د نورو څومره ملګري چې دي زما اصول دي خپل زه د خپل اصول او ډیسپلین له مخې ځکه زه د ادبیاتو یو شاګرد یم د ادبیاتو د پښتو ژبې د ادبیاتو شاګرد یم او زما کار خبرې دي. ادبیاتو والا په خبره پوهیږي د خبرې په مکان هم پوهیږي په زمان هم پوهیږي هغه د جملو په وډلو او کولو او ارسه باندې پوهیږي کنه. نو ځکه چاته کومنټ هم کوم په هغه کې زه دغه ټول شیان په نظر کې نیسم که زه چا سره بحث او ډیبیټ هم کوم دا ټول شیان په نظر کې نیسم. خو یعنی همیشه ما که په ټلویزیون یا په رادیو کې برنامې او پروګرامونه کړي دي یعنی الحمدلله تر ننه پورې چا دومره سپکه خبره بده خبره چا نه ده کړې. د دوی لایف ته زه لاړم او الله حاضر دی چې ما فکر کوم چې زیات صاحب یو باسواده او تکړه او لوستی ځوان ده نو زه به د سره دغه د پښتو ژبې او ادب او تاریخ په اړه به د سره زه لږ ډیبیټ وکړم هغه معلومات به سره تبادله کړو چې خلک یو شی ورنه واخلي که نه. نو هلته زه بحث ته لاړم د څو کسان موډریټران خو دا زده کېنولي وو که څنګه خو د سره زما بحث راغی یو خو د دې سړي د بحث هغه طریقه ډېره غلطه ده جبار خیل صاحب د ټول هغه کراس پوښتنې کوي پوښتنه کوي که ته ورنه مثلا د یو موضوع په اړه وضاحت غواړې دی په هغه کې هم درنه پوښتنه کوي که نه ستا پوښتنه په پوښتنه جوابوي. یعنې د ټول ډیبیټونه تاسو لاړ شئ وګورئ چې اصلا دغه د ډیبیټ یا د بحث دغه شیوه دغه طریقه بالکل اصلا غلطه ده. دا ضیاع چې کوي زه دا ورته وایم چې یاره دا خپل که ډیبیټ چا سره کوي بحث کوي نو ته په دې طریقه باندې بحث نشي کولی. هغه ورځ ما سره هم دا بحث کوو ما ورنه مثلا ما نه به پوښتنه وکړه ما به جواب ورکړي چې ما به پوښتنه وکړه زما پوښتنه کې به پوښتنه وکړه. دا اوس د بحث کومه طریقه ده جبار خیل صاحب که نه ته ما نه د پوښتنې حق لري. مثلا هغه د ندوي او هغه بل لیکوال د جاوید اختر د هغوی د بحث هغه ډیبیټ هغه طریقه زما ډېره زیاته خوښه شوه که نه هغه ما ولید هغه تاسو بیا ژباړلی مو پښتو ژبې ته. نو مطلب مې دا دی چې هغوی څومره ګوره په نرمه او په ډېره ښه طریقه باندې خپل بحث مخ ته وړی هغه پوښتنه کوله د جواب ورکوو که بیا د ده څه وضاحت غوښته هغه به وضاحت ورکوو. دا بحث دغسې طریقې سره مخ ته ځي. خو دغه زیات چې ده یا د نور چې دي دوی هغه تیز بازاري کوي کومه پوښتنه ته جواب نه لري په هغې کې تا نه بله پوښتنه کوي. زه ورته وایم چې نه ته ما ته زما د پوښتنې جواب راکړه بیا ته راشه ما سره بحث مخکې بوځه. خو دی داسې نه کوي. متاسفانه بیا به چې کله کوم ځای کې بند راغی کړپ به زه به لایف نه ښکته کړم که نه یو ځل نه دوه وار درې وارې دا کار وشو او زه پورته کېدم ځکه چې ما غوښتل چې زه د سره بحث وکړم دلایل ورته وایم ځکه زه خو الحمدلله معلومات لرم زه خبره کولی شم ما سره ما ادبیات لوستي ما پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې زه په پښتو باندې پوهېږم په خبره باندې پوهېږم داسې نه ده چې نه پوهېږم که نه. خو بیا هم دوی خبره تر دې حده پورې لاړه جبار خیل صاحب چې دې سړي ما ته وویلی چې ته نشئ چې دای هغه که نه یعنې دغې خبرې یعنې خدای شته ما ته یې ډېره زیاته غوسه راوسته. ما ورته ګوره الحمدلله زه مسلمان یم بیا افغان یم او بیا داسې سوچه کره افغان یم داسې نه کوم بل شی او نه هغه که نه چې ته ما باندې دا سوچ او دا فکر وکړي دغه سړی یم ستا مخې ته ناست یم زما په اړه ته کولی شي پوښتنه وکړې معلومات وکړي او ته ما سره خبره وکړي. سر د هغه نه د ما سره ډیبیټ بیا هم ونه کړه او زه یې بیا هم ښکته کړم. یعنی دغه عمل چې اوس اظهار ورسره وکړه زه فکر کوم دته باید دا یو سبق وي دی باید پوه شي